بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای عزیز و امیده که تمام شما عزیزان دارای صحت کامل باشین. سلام او نیکی هیلی گرانوز دکاون کوتا هیله ده چه روح او جور حسین. شاگردای عزیز درس امروزی خود شروع میکنیم. مضمون است دری صنف از ششم. موضوع درس ما هست حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. درس ما درس سوم است و جلسه ما جلسه پنجم. اسم استادتانم است راضیه غفوری. گرانوز دکاون کو ننای درسم پیکاو مضمون دی دری ټولګی دی شپږم. موضوع هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. درسم هم دریم دی، برخم هم پنځمه ده. د ښوونکي نوم دی راضیه غفوری. درس سوم دریم لوست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. گرانوز دکاونکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یار چندم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود؟ شاگرد عزیز شما جواب بدید. گفتم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یار چندم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. آیا شما میفهمید؟ در جریان درسم براتون میگم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رو چرا فاروق میگفتن؟ کسی جواب میده؟ خب در جریان درس براتون میگم که چرا حضرت عمر رو فاروق خطاب میکردن. گرانوز دکاونکو دلته دوه سوال و چې لومړی سوال و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څوهم یار د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و او دویم سوالم و چې حضرت عمر ته ولې فاروق وایي، ولې د فاروق لقب ورته ورکړی دی. ګرانو زده کوونکو دلته هدف درس چی است؟ شاگردان متن را روان بخواند، بنویسد و مقام والای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را بشناسد. ګرانو زده کوونکو د لوست موخم ده شاگردان دا متن ویلی کی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عالی مقام وپیژنی. آماده است چې درس ولولم تاسو ته ګرانو زده کوونکو؟ ډېر ښه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسر خطاب و یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند که بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسیدند. چون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه وقت حق و باطل را از هم فرق می کردند، بنان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقبشان را فاروق گذاشتند. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایران، شام، فلسطین و مصر فتح گردید و مردمان این سرزمین ها به دین مقدس اسلام مشرف شدند. تا این قسمت درس میخوانیم شاگردای عزیز. تا دو زای پوری نونانه لوستم وایو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسر خطاب و یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند که بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسیدند. چون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه وقت حق
و باطل را از هم فرق می کردند. بنابراین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقبشان را فاروق گذاشتند. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایران، شام، فلسطین و مصر فتح گردید و مردمان این سرزمین ها به دین مقدس اسلام مشرف شدند. Sada zoi purem veli gronus da kaunku. Uz غواړم چې تاسو ته د مخې هم ووایم او معنی هم په پښتو کې ووایم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسر خطاب و یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. ګرانو زده کوونکو، حضرت عمر د پلار نوم څه و؟ د پلار نوم خطاب و. یعنی حضرت عمر د خطاب زوی او دویم یار د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و که بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسیدند. چې بعد د حضرت ابوبکر صدیق له وفات څخه خلافت ته رسیدلی. څوک؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد د وفات د حضرت ابوبکر صدیق به خلافت رسیدلی. چون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه وقت حق و باطل را از هم فرق می کردند. به خاطر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همیشه وقتی څه کول؟ حق او ناحق د هم څخه یعنی فرق کاوه، فرق پویده. د خاطر داغه لقب څه و؟ لقب ورته فاروق ښیي و. فاروق څه معنا لري؟ فرق کننده، یعنی حق و باطل پیژندل. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایران، شام، فلسطین و مصر فتح گردید. د هغه وخت کې چې حضرت عمر د خلافت وخت و، زمان و، هغه وخت کې څه کوم ځایونه فتح شوي وو؟ ایران، شام، فلسطین، مصر، دغه ځایونه چه شوي وو؟ فتح شوي وو. و مردمان این سرزمین ها به دین مقدس اسلام مشرف شدند. د دغو سیمې انسانان څه شول؟ اسلام مقدس دین ته مشرف شل، یعنی د اسلام دین مقدس دین ومنه. چې دا قسمتونه چې نومونه واخیستل د حضرت عمر د خلافت په زمان کې. ګرانو زده کوونکو، لوستم د مخه ولوله، معنا مې تاسو ته وکړه. اوس هره کلمه چې تاسو په نظر کې شاید مشکله یا ستونزه پکې ولرئ، تاسو ته حل کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، دا خو حضرت عمر تاسو پیژنئ، دا یې نوم دی. پسر چیش ته وایي؟ پسر یعنی زوی. پسر یعنی زوی. خطابم چې د پلار نوم یې وه. یارم دوم څه معنا؟ دویم. دویم. دوم یعنی دویم. بودند و. بودند یعنی و معنا لري. چې موږ ویلی شو چې حضرت عمر پسر خطاب و یار دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. دا په پښتو کې موږ څه رقم وایو؟ چې حضرت عمر د خطاب زوی او دویم یار د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بودند. در زمان گذشته بود نه؟ و یعنی بود. و که بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت
رسیدن. بد یعنی باد داغه. وفات باد داغ چقدر وفات شوی دی یعنی مر شوی دی. به چه شوی دی؟ حضرت عمر خلافت رسیدن دی. چون حضرت عمر همه وقت حق و باطل را از هم فرق می کردن. ده خاطر چه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همه یعنی همیشه هر کله هر وقت چی کول؟ حق د باطل څخه فرق کاوه می کردن یعنی کاوه. لحاظا یعنی بناهن حضرت پیغمبر ورته څه لقب ورکړی؟ د فاروق لقب ورته ورکړی دی. گذاشتن یعنی لقب ورته ایښی دی. گذاشتن یعنی ایښی دی. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر د خلافت در هماغه زمان کې چه شوی و؟ ایران، شام، فلسطین، مصر فتح شوی و او د هغه ځای خلک مردمان یعنی خلک د دغه سرزمین نومونه هم چې واخیستل چه شوی و؟ د اسلام دین منلی و یعنی دین مقدس اسلام مشرف شده بودن. د اسلام مقدس دین ته مشرف شوی و. موږ په تېر لوست کې هم دوم چې ویل موږ ویلي وو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور یاله لري. څلور یاله لري چې دا دویم یار یې څوک و؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې د نن ورځې درسم د یاده شوی. شاگردای عزیز به امید از این که از درس امروزی چیزی آموخته باشین و کارخانگیتان هم تا همین قسمتی که خواندیم در کتابچه هایتان نوشته کنین و همه قسم که لغتان رو براتان بیرون نویس کردم شما هم همه قسم در کتابچه هایتان نوشته کنین جمله برش کنین. شما را به خداوند یکتا و بی همتا می‌سپارم.